سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د اندونیزیا ولسمشر له طالبانو په افغانستان کې له نورو وسلوالو ډلو غوښتي چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د خپلو ستونزو د حل په موخه خبرو ته مخه کړي. جوکو ویدویدو نن سهار د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې چې دغه هیواد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیره ملاتړ وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت غوښتونکی دی او په اندونیزیا کې یې د علماو درې اړخیزه ترسره شوې ناسته سولې ته د رسېدو په لاره کې یو مهم ګام وباله. ټاکل شوی د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان په برخه کې سلاکار زلمی خلیلزاد نن افغانستان او نورو هیوادونو ته خپل 10 ورځنی سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې د افغانستان، پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان له چارواکو سره لیدکاته او خبرې اترې وکړي. د نوموړي د سفر موخې د همغږیو رامنځته کول او د خبرو میز ته د طالبانو د راکاږلو په اړه هڅې بلل شوي دي. 20 طالبان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره ورځ یادې ولسوالۍ په باغکي، چهاربند او دښت سیمو کې پیل او تېره شپه پای ته ورسېدل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 7 شکمن کسان هم نیول شوي او د یادې ډلې 14 پټنځایونه، 2 موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان هوایي او ځمکني عملیاتو په پایله کې 6 طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب خپلو اردو قمندانۍ ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي د نشه یي توکو 2 کارخونې هم له منځه وړل شوي دي. له بل لوري دغه ولایت په پچراګام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په بمباریو کې 6 داعشیان هم له منځه وړل شوي دي. او د بادغیس د ابکمري ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دغه کس چې ملا نور آغا نومېده تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو د برید په پایله کې وژل شوی دی. د بادغیس امنیه قومندان احمد فهیم قایم وایي په دغه نښته کې د نوموړي 8 کسان هم وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.